بسم الله الرحمن الرحیم. قهرمان دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لچټور جوړو سي 13 ورځ موږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام ریفرنس ټیب تر انډیکس پورې ویلو. په انډیکس باندې موږ خبرې وکړلې چې موږ په دې کولای شو د دې کمانډونو په واسطه چې وکیبلري جوړ کو او په دې شکل وکیبلري جوړ کو چې د آی بی سی په شکل موږ ته ترتیب کې او په زمين کې پښتو معنا او سره ولیکي. په دې باندې موږ کار وکړو. نن راځو د ټیبل اف اتھارټیز باندې خبرې کوو. ټیبل اف اتھارټیز څخه هدف هم هغه د وکیبلري جوړول دي، اما دا وکیبلري تاسو ته په دې ترتیب جوړوي. فرض کړئ تاسو سره 500 لغاتونه دي او دغه لغاتونه د مختلف کټګوریو لغاتونه دي. فرض کړئ تعداد لغاتونه د ټکنالوژي مربوط دي او تعداد د فودز مربوط دي او تعداد د ټیب مربوط دي او همدا ډول د ویجیټیبلز فروټ لکه مختلف کټګوریان لغاتونه تاسو سره شته. تاسو غواړئ چې دغه وکیبلري په دې ترتیب جوړ کړئ چې د هر کټګوري لغاتونه په خپل مربوطه کټګوري کې ارینج شي او تنظیم شي. نو دا کار موږ تاسو کولای شو د ټیبل اف اتھارټیز په واسطه باندې. د دې لپاره چې پریکټیکل په دې باندې کار وکړو نو زه راځم اول یو څه لغاتونه لیکم. کار لیکم دا اول به داسې کار وکړو چې ماوس به ولیکو او بیا به وروسته پیج ولیکو، بنانا به ورته ولیکو، مونیټور به ورته ولیکو، همدا ډول سکرین به ورته ولیکو او کیبورډ به ورته ولیکو، همدا ډول مینګو به ورته ولیکو، واټر میلون به ورته ولیکو، واټر میلون لکه دا هم د فروټ مربوط شو. بریډ به ورته ولیکو، ډوډۍ میټ به ورته ولیکو، همدا ډول سوپ به ورته ولیکو، دا حساب شو سوپ به ورته. نو دغه څه لغاتونه ګوري ما ولیکل. زه اوس غواړم دغه لغاتونه ارینج کړم، تنظیم کړم. خو په دې ډول یې ارینج کول غواړم چې هر یو په خپل مربوطه کټګوري کې راشي. زه راځم مارک سایټیشن ته او د دې څخه وروسته کټګوري ته راځم او دلته کټګوریانې ورته مشخص کوم. ګوري ما سره ټکنالوژي کټګوري هم شته، فودز هم شته او فروټس هم شته، ټول شته. نو دا تیار ما له مخکې نه رینیم کړی او دا به ورته اوکې کو. زه راځم دا ماوس انتخابوم او له دې څخه وروسته دلته راځم کلیک کوم چې دلته انتقال شي او د هغې څخه وروسته کټګوري دغه ماوس ته انتخابوم. ماوس د کوم کټګوري مربوط دی؟ ټکنالوژي مربوط دی. ورته دې مربوطه کټګوري ټکنالوژي ده. ټکنالوژي ورته انتخابوم، د کې مارک کوم. همدا ډول دې څخه وروسته راځم پیج. دا د کوم کټګوري مربوط دی؟ شفتالو زه ورته میاره دا د فروټ کټګوري مربوط دی، دلته مارک کوم. بنانا د کوم کټګوري مربوط دی؟ دلته دا سلیکټ کوم، بیا دلته کلیک کوم چې دلته انتقال شي او دا هم د فروټ مربوط دی او دا هم مارک کوم. مانیټور د کوم کټګوري مربوط دی؟ دا سلیکټ کوم، بیا دلته کلیک کوم او بیا راځم کټګوري دې ته وایم چې دا ټکنالوژي کې مربوط دی او دې کې مارک کا. همدا ډول دې څخه وروسته راځم سکرین. سکرین چې دی د کوم کټګوري مربوط دی؟ دلته کلیک کوم او دا هم د ټکنالوژي مربوط دی، هم دې کې مارک کوم. همدا ډول راځم کیبورډ دا سلیکټ کوم، بیا دلته کلیک کوم چې دلته انتقال شي، دا هم د ټکنالوژي مربوط دی او دې کې مارک کوم. مینګو هم دا د کوم کټګوري مربوط دی؟ راځم دلته ورته وایم چې دا د فروټس مربوط دی او دلته مارک کوم. واټر میلون دا د کوم کټګوري مربوط ده؟ نو دا هم د فروټ مربوط ده، فروټ دلته ورته مارک کوم. بریډ دا د کوم کټګوري مربوط ده؟ ورته میاره دا خو د فوډ مربوط ده او دې کې مارک کوم. میټ غوښه دا هم د فوډ مربوط ده، دې کې مارک کوم. سوپ هم د فوډ دلته انتخاب کوم، فوډ او دې کې مارک کوم.
او نور ته کلوز کوم. ګورئ دغه ټول لغاتونه ما مارک کړه. که تاسې سره یو لغات وي، که 1000 لغات وي، که 2000 لغات وي، که 500 لغات وي، په دې شکل به تاسې ټول دانه په دانه مارک کړئ او مربوطه کټګوریانې به ورته انتخاب کړئ. له دې څخه وروسته چې تاسې دا کار وکړو نو تاسې به راشئ هوم ته، او هوم کې به دا پاراګراف ساین ترې نه لرې کړئ چې دا ټول نوره ګډوډي ترې نه لرې شي. له دې څخه وروسته کنټرول انټر سره به نوی پیج واخلئ. اوس هماغه لغاتونه زه غواړم دلته ارینج کړم او د کټګورۍ په اساس ارینج کړم، او دلته به ورته ولیکم چې انګلیش ورډز انګلیش ورډ کټګورایز به ورته ولیکم، او له دې څخه وروسته یو خط به ورته کش کړم، ریفرنسز ته به راشم. کله هم چې ریفرنسز ته راغلم ما خو دغه مارک سایټیشن کړی، انزرټ ټیبل اف اتھارټیز ورته انتخابوم او دلته چې دی ورته آل انتخابوم. کوم لغاتونه غواړئ چې راشي، زه ورته وایم د ټولو کټګوریو لغاتونه راشي، آل ورته انتخابوم او د هغې څخه وروسته فقط اوکې کوم. ګورې ډېر په ښکلی شکل باندې موږ ته د ټکنالوژۍ لغاتونه اول راغله، فوډس پورې مربوط لغاتونه بیا راغی، فروټ پورې مربوط لغاتونه بیا راغی. نو په دې ترتیب باندې موږ د هر کټګورۍ لغاتونه په ترتیب سره ځان ته جوړ کړل. که چیرې به تاسې دا به کنټرول زیډ کړم او انزرټ ټیبل اف اتھارټیز ته راشم، زه ورته وایم یاره د ټول کټګوریو لغاتونه مه راوړه، یوازې د ټکنالوژۍ لغاتونه راوړه. نو یوازې به دلته ټکنالوژي انتخاب کړم، اوکې به یې کړم. ګورې ټکنالوژۍ پورې مربوط وایي دغه لغاتونه دي، دغه ورډس دي، کیبورډ د منیټور د ماوس د سکرین ده. که چېرته ته وایې چې یاره داسې کار وکړه، دلته راشه انزرټ ټیبل اف اتھارټیز ته او ورته وایم چې دا فوډس پورې مربوط لغاتونه دي، دا هم راوړه، دا به هم ورته اوکې کړم. ګورې فوډس پورې مربوط هم لغاتونه راغله. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې د مختلفو کټګوریو لغاتونه مربوطه کټګورۍ کې واچوئ او په دې رقم یې تنظیم کړئ.